په افغانستان کې د نساجي سهامي شرکتونو تاریخچه. آیا په افغانستان کې پخوا سهامي شرکتونه و؟ که و څه ډول شرکتونه و؟ هغه کوم مشهور نساجي سهامي شرکت و چې د پخواني پاچا محمد ظاهرشاه په وخت کې فعال و؟ هغه کومه فابریکه و چې حکومت یې د ښوونځیو پر زده کوونکو باندې د ټوکر اغوستل جبري کړي وه؟ د هیواد د پخوانی پاچا مرحوم محمد ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت کې د ټوکر صنعت ته پاملرنه ډیره سوه چې د ګلبهار نساجي، بګرامي نساجي او افغان نساجي سهامي شرکت جوړېدل لوی مثالونه دي. په شاهي کې په لومړي ځل د نساجي سهامي شرکتونه جوړ شوي دي، یعنی له هغه مهاله دولت او خلکو دا درکړی چې لوی تولیدي شرکتونه په یوازې سره د یوه یا دوه پانګوالو یا یوازې د دولت لخوا نه کیږي، بلکې اړتیا ده چې ډیر کسان لاسونه سره ورکړي، پانګې واچوي او لوی تولیدي شرکت رامنځته کړي. په کابل کې واقع افغان نساجي سهامي شرکت دولتي و، خو دا چې سهامي و ځکه نو د هیواد له لارو بره سرمایه‌دارانو او عوامو خلکو کولی سوای چې په دغه صنعتي شرکت کې ونډې واخلي او د خپلو سرمایو ګټه ترلاسه کړي. په دغه فابریکه کې ډیرو پانګوالو سرمایه‌ګذاري کړې وه او اسهام یې رانیولي وو. د افغان نساجي سهامي شرکت تولیدات په د وخت د بازار له تقاضا سره سم د هیواد په ټولو ولایتونو کې پلورل کېدی. افغان نساجي سهامي شرکت به له خپلې اساسنامې سره سم د اوسنیو سهامي شرکتونو په څیر په کال کې یو ځل حسابونه تصفیه کول او دغه صنعتي شرکت چې د خپل تولید د پلور له درکه د کال په جریان کې کومه ګټه کړې وه هغه به یې پر خپلو سهامدارانو د هغوی د ونډو مطابق ویشل. دا فابریکې د هیواد د نورو صنعتي شرکتونو په څیر تر ډیره فعالې وې او په خورا کامیاب ډول پر مخ روانې وې، خو له بده مرغه په هیواد کې د جنګ جګړو له پیلېدو او ډېرېدو سره یې فعالیت ټکنی سو او بالاخره له فعالیت او تولید ولوېدې. د کندهار د وړیو فابریکه چې د کندهار ښار په حضرت بابا کې واقع و په حقیقت کې یو سهامي شرکت و. د دې فابریکې اصلي طراحان او مؤسسین د هیواد په کچه د اقتصادي ډګر مخکښ فعال عبدالمجید خان زابلی او عبدالخالق خان نیازی وو. د کندهار د وخت مشهور صنعتکار موسی خان او نورو پانګوالو هم د خپلې سرمایې او خوښې مطابق ونډې پکښې رانیولې وې چې کال په کال به ګټه ورکول کېدله. په هغه دوره کې د ګلبهار په نامه د ټوکر د تولید فابریکه هم وه چې د کالیو ټوکر به یې تولیداوه. دا فابریکه په شمالي ولایت کاپیسا کې وه. هغه مهال د وطني تولید د ملاتړ او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د ښوونځیو پر زده کوونکو دا جبري وه چې د دې فابریکې له تولید سوي ټوکر څخه به کالي کوي. آیا اوس هم داسې نساجي سهامي شرکت شته چې د هرې سطحې پانګوالو ته د پانګونې زمینه او فرصتونه برابر کړي وي؟ هو، سندوس نساجي فابریکه ده. سندوس نساجي فابریکه هم یو سهامي شرکت دی. هر پانګوال د دې شرکت له داخلي اصولو سره سم کولی سي ونډې پکښې واخلي، د افغانستان د خودکفایي له دغې لویې هڅې سره یو ځای سي او د خپلې سرمایې ګټه په شفافه توګه ترلاسه کړي. دغه فابریکه به د اسیا په سطحه په لوړ معیار ټوکر تولیدوي او داخلي او خارجي بازارونو ته به یې عرضه کوي.